بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. ګرانو خویندو، د الله تعالی لار تر ټولو غوره ده. نیکمرغي څه ته وایي؟ آیا د دنیا ګټلو ته یې وایي؟ په حساب او نسب کې نیکمرغي نغښتې ده. د دې پوښتنو ځوابونه سره بېلابېل دي، خو له هغه ځوابه مخکې د هغې ښځې نیکمرغي ته ځیر شئ. یوه ښځه او خاوند سره په جنګ شول، نو خاوند یې ښځې ته ویل چې زه به دې ژوند تنګ کړم. ښځې په ډېره خوږه لهجه ځواب ورکه چې ما نشي تنګولی، ځکه چې که نیکمرغي په مال کې وی نو هغه به دې رانه اخیستې وی، که په ګاڼه کې وی نو هغه به دې رانه په زور اخیستې وی، خو هسې نه ده، ځکه چې نیکمرغي په ایمان کې ده او ایمان مې په زړه کې دی او د زړه واکوال مې له الله پرته بل څوک نشي کیدی. دا هماغه ریښتینې نیکمرغي ده چې له هغه چا پرته پرې نور څوک نه پوهیږي د چا په زړه او مغزو کې چې د الله ریښتینې مینې ځای نیولی وي. ځکه چې د نیکمرغي ریښتینی مالک الله رب العزت دی، نو د هغه پر اطاعت نیکمرغي ترلاسه کیږي. د نیکمرغي د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره دا ده چې په دین باندې ځان سم پوه کړئ او د هغه دین تابع شئ. نه دا چې تا ویلي ما ویلي پسې روانې شئ، بلکې د هغه دین تابع شئ چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند سره نقل وي. او که چا دا لار راټینګه کړه نو که دا سړی د سر سوری هم نه لري او 3 وخته په مړه ګېډه ډوډۍ هم نه ورسیږي، خو بیا هم نیکمرغه دی او د زړه خوښي یې په برخه ده. خو که څوک د دې په عکس روان دی نو هغه که د ژوند ټولې اسانتیاوې په واک کې ولري، خو بیا هم د یو بدمرغه ژوند خاوند دی چې د زړه خوښي یې نه ده په برخه شوې، بلکې زړه یې د غمونو او اندېښنو استوګنځای دی او آخرت یې هم خراب دی. نو که غواړئ چې ژوند مو په دنیا کې هم خوشحاله وي او په آخرت کې هم خوشحاله یئ، الله رب العزت دلته عزت درکړي، الله هلته عزت درکړي، نو راشئ هغه دین چې موږ ته رسول الله را رسولی په هغه باندې پوره عمل وکړئ. والله یوازینۍ د کامیابي لار دا ده، بله کامیابي نشته. او کله چې تاسې ته اندېښنه در رسیږي او کله چې تاسې په کم مصیبت کې راګیر کیږئ نو الله ته متوجه شئ، د الله رب العزت تقوا او ویره غوره کړئ. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې یو ځل څه خبرې اندېښمن کړم نو ډېر یې زړه تنګی کړم او د دغې زړه تنګي له امله غمونو را کره واړول، نو زه به تل په دې فکر کې وم چې څنګه ترې ځان خلاص کړم. بیا مې دا آیت فکر ته راغی، ومن یتق الله یجعل له مخرجا. څوک چې له الله نه په ویرېدو کار وکړي، الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لاره پیدا کړي. د دغه آیت تر لوستلو وروسته پر دې پوه شوم چې له هرې تنګسې نه د خلاصون یوازینۍ لار تقوا ده. نو ما هم د تقوا لپاره هلې ځلې پیل کړې او د دې هلو ځلو په پایله کې الله رب العزت زه له ټولو اندېښنو را خلاص کړم. زه وایم قدرمنو اوریدونکو چې د هوښیارانو په اند تقوا د هرې نیکي زیږنده ده، ځکه چې مصیبتونه د ګناهونو زیږنده دي، یعنې د ګناهونو له امله پر انسانانو مصیبتونه راځي او تر هغې مصیبتونه نه ختمیږي چې انسان له هغې ګناه توبه ونه باسي د کومې له امله چې دغه مصیبت پرې نازل شوی دی. دا چې هره اندېښنه او تنګسه د ګناهونو پایله ده چې له انسان نه شوې وي، لکه په لمانځه کې سستي، د مسلمانې ښځې غیبت، یعنې د چا داسې نیمګړتیاوې بیانول چې هغه یې په ښکاره کېدو خفه کیږي، د هغه په نشتوالي کې یادول، او که د هغه نیمګړتیاوې نه وي او تی ورپورې تړې نو دا بهتان دی، او بهتان چې دی د غیبت نه لویه ګناه ده. او زموږ فقها وایي څوک چې بهتان کوي باید هغه 80 درې ووهل شي. ځینې ظالمان او ځینې مفسدین اوس هم شته دی چې مسلمانانو پسې او مسلمانانو خویندو پسې بهتان کوي، تهمت لګوي، تور لګوي، په داسې حال کې چې هغه مسلمان او هغه مسلمانه ښځه به اصلا په هغه مجلس کې نه وي او نه به یې هغه خبره کړې وي او نه به یې کله هغه خبرې ته مخم کړی وي.
او که څوک د الله نافرمانی کوي نو د هغه سزا به ګالي. او بل دا چې نیکمرغي الله پیدا کړې او د دې لپاره یې خپل شرطونه ټاکلي دي، نو که چا په دغه شرطونو ژوند تیروه الله نیکمرغي ور په برخه کوي. خو که چا له دغو قیوداتو او شرایطو نه سرغړونه کوله او خپل سري ژوند یې کوه نو په دنیا کې به بدمرغه لنډ او تنګ ژوند ولري او په آخرت کې به له دردناک عذاب سره مخ وي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ترې وساتي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله رب العزت اوامرو ته غاړه کیدو، د الله رب العزت احکامو ته منقاد شو، تر څو چې الله موږ په دنیا کې نیکمرغه وګرځوي او په آخرت کې هم. نو که غواړئ چې په دنیا کې او په آخرت کې نیکمرغه شئ الله ته نږدې شئ، ځکه له الله نه د لرېوالي په صورت کې له بېلاري پرته نور څه نشئ ترلاسه کولی. او دا لا څه چې د عقل ځواکمنتیا، ښکلا، د پوهې او معرفت په څیر نعمتونه به درته نصیب شي. نو له دې امله الله رب العزت انسان له بدو پایلو نه ډاروي. لکه یو څوک پر سړک روان وي، له ورا یو موټر ویني چې ډیر په چټکي د ده په لور را روان دی. د موټر په رانږدې کېدو انسان داسې انګیري چې نږدې دی چې موټر ما ووهي، نو په دې وخت کې د سړک څنډې ته ټوپ وهي او ځان خلاصوي. نو همداراز الله هم خپل بنده له ناوړو پایلو نه په ډارولو سره سمې لار ته رابولي، لکه چې الله فرمایي ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. رسول الله وایي نو ورمنډه کړئ د الله خواته، زه ستاسې لپاره د هغه له خوا ښکاره خبرداری درکوونکی یم. نو ښځې ته پکار دي چې کله د الله لور ته ورګرځي ځان ته وګوري، ځان له نفساني او شیطاني خیالونو پاک کړي او خپل ژوند په دغه ډول را جوړ کړي. نو په دې ډول به له خپل الله سره د بیا ځل لپاره اړیکه ټینګه او تړاو پیدا کړي او د دغې دعا په غوښتنو دې ورسره نوی تړون لاسلیک کړي. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ای الله ته زما رب یې، له تا پرته بل الله نشته. تا زه پیدا کړی یم او زه دې بنده یم او زه د خپل توان په کچه ستا پر لوزونو او وعدو ټینګ یم. د خپلو کړو له شر نه په تا پورې پناه غواړم. تا ته ستا د نعمتونو او زما د ګناهونو له امله درګرځم، نو ما ته ګناهونه وبخه، ځکه له تا پرته څوک ګناهونه نشي بخلی. نو ګرانو خویندو، تاسو هم الله ته متوجه شئ، د الله اوامرو ته منقاد شئ چې الله مو په دنیا او په آخرت کې نیکمرغه وګرځوي. په همدې هیله نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه.